د کالیفورنیا د ایالت د سکرمنټو په ښار کې د 50,000 افغانانو ژوند، فرصتونه او د دې ښار په هکله په زړه پورې معلومات. د عرش د ستر واکمن په مبارک نوم زما ډېرو ښاغلو او منلو دوستانو سلام او ښې چارې. خوشحاله یم چې نن د یو ځانګړي او فوقالعاده پروګرام سره د یو ځانګړي ځای څخه ستاسو په خدمت کې یم. دا کوم بلډینګ چې زما شاته تاسو ګورئ دا د کالیفورنیا د ایالت د پایتخت سکرمنټو په ښار کې بلکې د سکرمنټو په زړه کې دغه ودانۍ یا بلډینګ د کالیفورنیا د گورنر او ورسره څنګ کې ودانۍ د دې ځای پارلمان او شورا دفتر دی. نن زه ډېر خوشحاله یم چې د داسې یو ښار په رابطه او دلته د نږدې 55,000 افغانانو د ژوند په باره کې د هغوی د تجارتونو، د هغوی د جوماتونو، د تعلیمي فرصتونو، ګواښونو، چیلنجونو او د دې ښار د تاریخي ځایونو په اړه غواړم چې ځینې معلومات او ښایسته منظرې له تاسو سره شریکې کړم. دا ښار له نن نه 115 کاله وړاندې جوړ شوی او دا ښار د 2 سیندونو په منځ کې پروت دی. د دې ښار خپل نفوس د تېرې کال د احصایې له مخې 15,014 دی. البته که خوا وشا دا واړه نښتي ښارونه چې د سکرمنټو د ولسوالۍ مربوط دي که هغه ورسره وشمارل شي چې په هغو کې فولسم، روزویل، ایل ګروف، ویسټ سکرمنټو او ایل کمینو منطقې پکې راځي. که دا شي نو بیا د دې نفوس 1,07,000 ته رسیږي. دا ښار 2 پوهنتونونه لري او 19 خصوصي او دولتي کالجونه او 26 لیسې لري. دوستانو په سکرمنټو کې د یوې احصایې له مخې تقریبا 100,000 مسلمانان اوسیږي چې په دې کې نیمې تقریبا اوس افغانان دي. البته کله چې په 2020 کال کې د ښاغلي اشرف غني د مشرۍ لاندې جمهوریت سقوط وکړ او دلته ډېر زیات افغانان چې امریکا ته نږدې 1,33,000 کسان راغلل. د هغو ډېره برخه یې کالیفورنیا ته او په کالیفورنیا کې به ډېره برخه یې دلته د سکرمنټو ښار ته راغله. د نیمه رسمي احصایه چې ما 2-3 احصایې وکتلې د هغې له مخې دلته د افغانانو تعداد تقریبا 42,000 دی، خو افغانان د اټکل له مخې وایي چې نه دا تقریبا 55,000 یا 80,000 دی، ځکه دوی هغه کسان نه حسابوي چې له نورو ایالتونو یا سټیټونو دلته راغلي او یا هم دولتي کومکونو نه استفاده نه کوي. نو که هغه ورسره جمع شي شاید د 2 په ځای باندې 80,000 واوسیږي. دوستانو په دې ښار کې 40% سپینیان دي، 40% هسپانویان دي، 10% تورپوستان دي او دغه پاتې بیا په نورو په نژادونو، قومونو په هیوادونو باندې تقسیمیږي. دلته مسلمانان 22 لوی او واړه جوماتونه لري چې زما د معلوماتو له مخې 9 افغانانو جوړ کړي او مدیریت هم د افغانانو په لاس کې دی چې زه بیا په همدې ویډیو په جریان کې تاسو هلته بیایم او ښارونه د جوماتونو به تاسو وګورئ. بل دې ښار کې 48 د حلالو غوښو یا د رستورانونه دي، ګروسري چې ورته دوی وایي، دغه سود سودا زموږ او د ستاسو د منځني ختیځ د زموږ د هیوادونو میډل ایسټرن فود ورته دوی وایي. هغه دلته 48 دغې مغازي دي چې په هغوی کې هم د نیمې نه ډېرې که د افغانانو نه وي نو کمې به ورنه نه ویسېږي. بل دلته د افغانانو دپاره د فرصتونو ډېر زیات فرصتونه لري. دلته شپه او ورځ دلته خلک په وطن کې وایي چې روزي دې په ټنډه ده که په منډه. د دې خلکو په منډه ده، خو زموږ افغانان متاسفانه دغه
د 100 کالو جنګونو او دغه بهرنیو یرغلونو زمونږ خلکو ډېر سست او لټ اموخته کړي دي. دلته چې راشي دغه ډېر ښه فرصتونه لرو او یو تعداد یې رښتیا هم په ډېرو ښو ځایونو ته ځان یې ورسوه، تعلیمونه یې وکړل، حتی په پولیسو کې، په بانکونو کې، په تعلیمي ادارو کې، د وکیلانو په دفترونو کې، په بزنس په ادارو کې یو تعداد افغانان ډېر مخکې شوي دي. خو په بدبختۍ سره به ووایم یا بدنصیبي به زموږ دا وي چې دلته عربان دي، پاکستانیان دي، ایرانیان دي، هندیان دي، نور دي، موږ د هغوی سره په سیالۍ کې ډېر تر شا پاتې یو او موږ ونشو کولی چې د دغه فرصتونو نه چې موږ یې لرو لکه څنګه چې دوی استفاده کړله موږ نه ده کړې. دوستانو تاسو له ما سره پاتې شئ. د سکرمنټو ښایسته منظرو ښایسته ځایونو ته به مو زه بوځم. د افغانانو سره ما لنډې لنډې مرکې کړي دي، د دوی بزنسونه، د دوی جوماتونه، هغه به زه تاسو ته وښیم. او په آخر کې د مزې خبره دا ده چې دلته په یو پېښوری ځوان دی، هغه دلته په کالیفورنیا په سکرمنټو کې د قصهخانۍ په نوم باندې یو کافي شاپ یې جوړ کړی دی او همغه د پېښور شنه قهوه یا شنه کافي همدلته دوی خلکو ته ورکوي. د ویډیو په پای کې به زه تاسو هلته ځان سره زه بوځم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. دا جومات د نن نه 2 کاله وړاندې یعنې په 2013 کال کې دا یوه کلیسا وه. بیا زمونږ جناب امام طاهري صاحب او نورو ملګرو په شریکه باندې ډېرې هڅې وکړې، البته د نورو مسلمانانو په همکاریو باندې دا جومات یې واخیسته او نن دلته د ټولو خلکو په مخ باندې دروازې خلاصې دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلام تاسو ته وړاندې کوم ملکزی صاحب او ستاسو لیدونکو ته. الله خوشحاله و آرامه لره، پروردګار عالم د ستاسو خدمتونه قبول وګرځي. لکه څنګه ستاسو پوښتنه وکړه، دا مسجد د امام ابو حنیفه جامع مسجد ده په ساکرامنټو کالیفورنیا کې. دلته صرف د جمعې مونځ نه ده بلکې دلته 5 وخت الحمدلله جمع هم لرو. 5 وخت جمع ادا کیږي او د جمعې مونځ په دغه مین حال کې کیږي او نور 5 وخت مونځونه په د دویم حال کې هلته الحمدلله حالونه دي. او بله خبره ده ستاسو وکړه، الحمدلله د ښځو هم انتظام دلته جدا خپل جای لري، خپل حال لري، خپل لارې د اودسونو ځایونه هر څه مجهز دي. الحمدلله د جمعې ورځ او نور وختونو کې هم خویندې راځي. مننه ملکزی صاحب محترم. الحمدلله ټولو خلکو ته به دا معلوم وي، لیکن بعض خلک چې وطن کې نور ملکونو کې اوسیږي دوی ته به دا معلومات نه وي. په ساکرمنټو کې غټه ادیره دلته د مسلمانانو خپل ادیره تقریبا کم و زیات 22 ایکره ځمکه ده چې دا په 2001 کې واخیستلی سوه او هغه صرف د مسلمانانو هدیره ده او په هغه کې تکفین، تجهیز، مراسم د جنازې، مسجد خویندو ته او وروڼو ته او همدارنګه د غسل مکمل هغه تجهیزات او مجهز طریقې سره د غسل او د کفن او د مړي د ساتلو دپاره هغه ځای هلته جوړ سوی او ترتیب سوی. الحمدلله موږ په هغه کې همغه هدیره کې چې کوم زمونږ د مسلمانانو هدیره ده د خپل مړي څوک چې مسلمانان وفات کیږي همالته دفن کوو. ډېره مننه امام طاهري صاحب. یوه خبره باید ستاسو د معلوماتو لپاره اضافه کړم چې جناب قاري صاحب لوی شکړه دا زمونږ د وطن په حساب باندې 450 جریبه کیږي. زه دا وخت د سکرمنټو د ښار د ډاونټاون په لوی جومات کې یم او د جومات خطیب او امام ممتاز احمد قاسمي صاحب چې دا د هندوستان دی او د دیوبند عالم دی. ما غوښتل چې د دې جومات د تاریخچې په هکله د ده نه څه لنډه پوښتنه وکړم او همدارنګې کوم خدمات دي چې دوی خپلې ټولنې ته وړاندې کوي. امام صاحب, thank you so much for your time. Can you please tell me when this masjid was built and who was the founder? بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you. Alhamdulillah. I know this brother for a long time. The answer is when the masjid was built. All I know that because this masjid is the oldest masjid in West Coast. قدرمن امام صاحب قاسمي وویل چې دا تقریبا 40 کاله کېږي چې دلته دی او د دې ټولنې په خدمت کې دی. دوی دا هم ویل چې دا جومات د ټولې د کاناډا نه نیولې تر چیلي پورې په دې ټوله منطقه کې د
امریکا په غربي کوست یا ساحل کې دوی هېڅکله دلته یو جومات نه درلوده او دا اولنی جومات دی. بیا دلته یو سړی و د سعدالله خان په نوم باندې چې هغه د شمالي هندوستانو چې هغه وخت البته پاکستان جوړ شوی نه و، دا په 1930 لسیزې کې دا جومات جوړ شوی دی. یو دغه کسانو نه چې سلیم خان نومېده او هغه د غرغشتو د سیمې د سرحد د سیمې و یا د کوزي پښتونخوا و. ما خپله لیدلی و 2 کاله مخکې وفات شو، خدای دې وبخي. نو د امام صاحب وایي چې موږ دلته د خپلو خلکو ته د ډېرو خدماتو په څنګ کې یوه لویه هدیره هم لرو چې دا په ټول امریکا کې لویه هدیره هغه همدلته ده او د هغه په د سکرمنټو په منطقه کې ده او دی او مېرمنې دوی اکثره کوشش کوو چې لاړ شي او د مسلمانانو د مړو د هغوی د کفن او د هغوی د قبر سرشته دوی په خپله وکړي. زه خوشحاله یم چې د ډېر عالم سړی دی، دلته ډېر زیات شاګردان لري او امام قاسمي زموږ په دې ټوله منطقه کې یو د هغه ډېرو محترمو امامانو دی چې خلکو ورته خاص احترام ورته لري. دا هم په د الګروو په سیمې کې د مسجد التوحید جامع جومات دی چې امام او خطیب یې زموږ د منطقې یو منلی شخصیت سید وحید اغا صاحب دی. یوې تنې استازې محترمې خور زیبا زماني سره لنډه مرکه ولرم، ستاسو په خدمت کې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. زه زیبا زمانی ما په کال 2005 کې د سنډي سکول د مکتب د توحید سنډي سکول په نوم دی دا موږ افتتاح کو او اوس شاګردان ډېر لږ وو چې د خدای کور دی په فضل د الله هر کال شاګردان زیاتېدل، اوس تقریبا 200 شاګردان لرو او زه هم دلته درس ورکوم د وړکتون له چې د 15 کلنۍ نه شاګردان موږ دلته نیسو او دیو د اساسات د دین زده کوي، قرآن شریف او اسلامیک ستدی یعنی د دین اساسات دیو ته زده کوو. په اول دا 2 سمستر دی، په اول سمستر 3 میاشتې دی، پس هغې نه بیا وقفه ده، بیا 2م سمستر شروع کېږي. اوس موږ په 2م سمستر کې استو چې 2م سمستر په 15 د مې د خیره بیا خلاصېږي، دیو ته شهادتنامې ورکوو او زه ډېره خوشحاله یم هلته زموږ محترم امام صاحب پاچا صاحب او نورې ډېرې ښې معلمانې لرو چې شاګردانو ته درس ورکوو او زه خپله په دې وړکتون کې درس ورکوم چون زما رشته د وړکتون تخصص دی. ما دلته سبق په کالج کې او پروګرام ډایرکټر پرمیټ لرم. تقریبا 10 کاله وړکتون کې ما درس لرم، هم پری سکول مې لرو. نو اوس هره یکشنبه دلته راځم د وړکتون ته چې 15 کلنۍ نه شروع کېږي، دیو ته موږ درس ویو او نور هم دلته ډېر موږ پروګرامونه لرو چې مثلا سیرت النبی صلی الله علیه وسلم پروګرام لرو. هره جمعې شپه د مشران ښځې راځي، سیرت النبی صلی الله علیه وسلم، تزکیه النفس دا ته درس ورکوو او د ځوانانو یوټ ګروپ لرو، د جنکو علاقه لرو، د ځوانانو علاقه لرو. شکر الحمدلله زموږ په مسجد کې د اجتماعي فعالیتونه ډېر زیات دي. نو خوشحاله استو الحمدلله چې مسجدونه لرو او د خدای د دین په باره کې موږ خدمت کوو. خدای دې موږ له نور هم توفیق راکړي. تاسو نه مننه وروره. صافی صاحب سلامونه، خوشحاله یم چې د افغانانو په خدمت کې او تاسو د مغازات جوړه کړې ده او تاسو خپلو مشتریانو یا کسټمرز ته مختلف شیان ورته دغه کوئ، عرضه کوئ او ما ولیدل چې تاسو لیکلي چې قیمتونه هم د نورو په نسبت باندې ښه دي. د ښه قیمت څه معنا یو او دویمه پوښتنه مې دا ده چې د حلاله غوښه چې تاسو لیکل ده دا تاسو خپله حلالوئ که د بل ځای نه راوړئ؟ وعلیکم سلام، ملکزی صاحب په خیر راغلی. د قیمت په اړه تاسو پوښتنه وکړله. قیمت انشاءالله زمونږ په ټوله سکرمنټو کې ګارنټي ده چې کمپیټیټیو پرایس به وي، مناسبه قیمت به وي او د غوښې د حلالوالي په مناسبت سره مونږ خپله یو سټور هم غوښه خپله نه حلالوي. سلاټر هاوس دې لپاره ته باید خپل جدا سرټیفیکیټ ولري. ټول خلک دا بل ځای نه راځي. دا مونږ خپله غوښه چې راوړو دا په چارلوک کې سلاټر هاوس دی چې
چې هغه د یو فلسطیني ورور دی او هغه حفص اپروف دی هینس لاټر موږ سټنډ غوښه نه لرو په لاس باندې ټول هینس لاټر ده چې هغه په لاس مسلخانه ده چې د هغې وینه ځي په اسلامي طریقه باندې حلالېږي او بیا کټ کېږي او بیا د هغې نه په ریفریجریټر ټرک کې موږ ته راوړلی کېږي او دا تازه دا معنی چې هره ورځ تاسو ته نوي راځي که نه په هفته کې 2 ورځې راځي د سې شنبې په ورځ او د جمعې په ورځ باندې او زیاتره ځایونو کې دا ترتیب هم داسې دی چې په هفته کې 2 ځلې کېږي چون دا د فدرال سلاټر هاوس دی چې فدرال انسپکټر هغه انسپکټ کوي نو دا په هفته کې 2 ځلې هغه هلته ځي انسپکټر غوښه انسپکټ کېږي د هغې نه وروسته ټاپه پې وال کېږي مهر کېږي بیا د هغې نه وروسته موږ ته راځي ما هلته دا ولیدل چې ډېر د ښایسته د افغاني او د عربي ډوډۍ غټ ښایسته عکسونه په دې شیشو لګولي دي تاسو هلته ډوډۍ هم پخوئ داش لرئ موږ داش لرو موږ تازه افغاني ډوډۍ هم پخوو موږ سره عربي لبنیز بریډ چې ورته وایي او پیتا بریډ چې وایي هغه هم موږ سره شته کتلی شو مهربانی شما گفتم که $2.5 است شما 50 سنت پس برای ما میتین خب تشکر لطفتان تشکر لکه چې تاسو ولیدل دا د یو افغان رستوران دی او د بیرون د حلال جایرو دا د الګرو په سیمه کې دی او دا $15 کېږي او تاسو ګورئ چې د پېښور هغه چپلي کباب سړي ته رایادوي دا $15 دی او په ما باندې باور وکړئ چې تاسو ډوډۍ وخورئ او بیا راته پیسې راکړئ نو د دې دکان په هکله یا د مغازې په هکله بهتره ده چې خپله فرهاد یوسفزی صاحب موږ ته د دې نور معلومات موږ ته راکړي ډیره مننه ملکزی صاحب تاسو راتګ څخه مننه ستاسو د کومکونو او هلو ځلو چې ټولنې ته کوئ د هغې څخه مننه کور مو ودان باعزته اوسئ دغه مغازه چې تاسو ولیدله د هاف پرایس ډیپو نیمایي قیمت دلته د کور لوازم د اشپزخانې سامانونه د یخچالونه واشر ډرایر او هر څه په نیمه قیمت موږ خپلو خلکو ته ورکوو او د دې ترڅنګ د بیمې تاسو یادونه وکړه زه اوس هم د بیمې په برخه کې کار کوم په هغې کې ټوله کلیفورنیا کې زه د کور کلیفورنیا رسمي استازی یم که څوک هم کور کلیفورنیا د چا میډیکل قطع کېږي نو هغوی کولی شي ما سره رابطه وکړي زه هغوی کور کلیفورنیا ته د هغوی په ارزانه بیه باندې صحیح بیمه اخیستی شم همدارنګه زه د فدرال سره د میډیکیر په برخه کې د مختلفو انشورنس کمپنیو سره کار کوم چې فدرال بیمه ده هغه کسانو دپاره چې هغوی سینیر دي عمرونه 15 کلونې نه څه جګ دي هغوی ته هم ما سره کولی شي رابطه وکړي او هغوی سره زه په دې بېلا عوضه بغیر د دې نه چې ما ته څوک فیس راکړي بېلا عوضه زموږ ټول خدمات په کمیونټي سره تا ته معلومه دي دا خیري کارونه چې دي دا ټول هم دا زموږ د باچا خان نه راته راپاتې دي او هماغسې خدایي خدمتګاري ده او روانه ده په څنګ کې ورسره موږ ته الله پاک دومره یو څه راکوي چې د هغې زموږ د کور خرچه او د هغه کسانو د هغه بېوزلو کسانو لاسنیوی هم ورسره کېږي چې دا وخت په افغانستان کې دي ډېره مننه راتګ د کور ولا اخر کې زه راځم دلته نن ورځ چې ما سره همکاري وکړه د دې نوم د منوشي نوم دی دا یوه پیغله ده چې د سریلانکا ده او دا یې هم رکشه ده نو دغه دا دی چې دلته تاسو په سکرمنټو کې هم رکشه ولیدله دا د کالیفورنیا زړه دی او هم د پېښور قصهخانې کافي ده اوس به ورننه وځو چې یو کپ کافي هم ورسره وڅښو ښه نو دوستانو لکه چې مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه دا یو پېښوری ځوان دی دلته خپل وطن او خپل کلچر ورباندې ګران دی دلته په کالیفورنیا کې قصهخانې په نوم باندې کافي جوړه کړله مخکې رکشه به تاسو ولیدله چې زه په رکشه کې ما ورته د کار یو غټ چکر یې ما ته راکړ او اوس هم دا د دوی سیستم دی البته دلته رکشې جنکیانې یا ښځې چلوي او دلته دغه چې کوم خدمت دخل ته ولاړې دي هغه هم نجونې یا دا د پوهنتونو د کالجونو محصلین دي یا محصلانې دي دوی دغه کې نو زه اخر زما د ویډیو اخرنۍ دغه هم دا دی چې دوی ما ته پېښورۍ کافي جوړه کړې او زه به هغه ترې واخلم او بیا به ورسره تاسو ټول سره به مخه ښه وکړم Thank you so much. Appreciate it. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. نو دوستانو بس ستاسو ځای خالي دی زه به خپله کافي د پېښور کافي رات کړم د پېښور په یاد باندې او ستاسو د چا چې ورځ د ورځ په خیر چا چې شپه د شپه په خیر ملکزی ساکرمنټو کالیفورنیا مینه او مننه